دا ماحول لږ شان بدلو. ډېره سنجیده خبره چې هغه هم سړی بعد ټایم کې سړی کوي. زموږ یو ملګری دی، هغه به راشي تاسو ته به یو نظم ووایي. نو راغواړم ډاکټر محمد عالم. ډاکټر محمد عالم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او ډېر مهربانه دی. وایي د پښتني تاریخ یوه لحظه مې وجني، د پښتني تاریخ یوه لحظه مې وجني. د رور د وینې بوی د خپل رور د ټوپکه راځي. د پېښورو پښتنو خویندې کابلۍ ملالۍ خپل پېښور ته چې راځي نو هم په ورکه راځي. او د لوی خیبر په تاریخي وجود سله پرته ده، د بېننګۍ یخه هوا پې د اټکه راځي. او زما د خوږ وطن د هر سر د کاسې په بدل یو سرخیل ته مې کاسه د سرو نه ډکه راځي. زه په خپله شاعر نه یم، ما به ډېر مخکې د ساحل صاحب یو نظم ما ته رايادېږي. په کابل کې جرګه جوړه شوې وه او ما پکې ویلی و، یو وار به یې بیا اعاده وکړم. ساحل صاحب وایي چې دا ستا ښایسته وطن چې ورته ټول خلک زیریږي، دا ستا جنت وطن چې پسرلي ورته پسخیږي، دا ستا د وطن خاورې چې ترې سره زر پیدا کیږي، دا ستا د وطن غرونه چې سیندونه ترې زیږیږي، دا ستا د غرونو اونې چې ماڼۍ ترې آبادیږي، د خدای ټول نعمتونه ستا په کور کې پیدا کیږي. نو بیا د دې جنت وطن بچي ولې نهر دي؟ د وچ سکړک د لاسه در په در خاورې په سر دي. دا ستا په ګل وطن کې چې د خدای هر یو نعمت شته، دا ستا په ګټه لوټه کې دولت شته، دا ستا په بوډاګانو کې د ښې ځوانۍ همت شته، دا ستا په شازلمو کې یو مستی د حرکت شته. نو بیا ولې چې ورځ اوړې ته خوارېږي رنځورېږي، هر قام په بره خېجې ته په ښکته رارغړېږي. خواري کخې مزدوري کړې مزدورکارې، په غم کې د روزۍ روان په هره یوه لارې، هر زړه چاودون د زدری په هر وخت کې ناقلارې، په غر او ګړنګ نه یو مشین یو ناتارې، دا ټول غمونه خورې خو بیا هم په خپله په ځان بارې. په شته مال کې سوالګری دا ټول غمونه خورې خو بیا هم په خپله په ځان باري. په شته مال کې سوالګری په شته وطن کې خواري. دا ولې داسې کېږي؟ اخر دا خو هم یو سوال دی چې شپه او ورځ خولې سسوي هم درله زوال دی. دا صرف نتیجه زمونږ د یو لفظي نفاق ده. دا نه ګورې پښتون چې شل ټورې پاره دی، رور سره دشمن، عزیز سره دشمن دی، که کور دی او که کلی دی که ښار زره دی. ګمان پې د چا نه راځي چې دامګین یو قام دی، د قام په حیثیت خو یو بدبخته دی سپیره دی. قامونه په یووالي ترقي کړي مضبوطیږي، پښتون تاله واله د خپل قسمت په ننداره دی. یو هلته او بل دلته هر یو ځان له جاړي چې دا بې اصري ویر د چا د رحم په اثره دی. نو انجام د نفاق څه شی شي کېدی بې د جړانه، بس لږ شرم پکار دی د قومونو د خندانه. زمونږ د دشمنۍ او تربګنۍ په نتیجه کې، زمونږ د بچو رزق د بل په خزانه کې، زلمي مونږ پیدا کړو او ځوانۍ بل ته لولو کې، بلا ځوانۍ مو دل شولې د جنګ په مرکه کې. ځوان زه پیداوار ټول زما د خاورې او د غرونو، د هر څه کارخانه به وي د بل په خاریه کې. نو یو د زوی دپاره د بل زوی حلالول دي. قصاب نظام ته وګورئ، یو قام په بل خولل دي. راځئ چې د دې خپل موذي مرض علاج اول کو، بیا دا د سړیتوب دشمن قاتل نظام بدل کو. پرې جنبې راځئ چې دا پرې جنبې پښتون د ورورولۍ په تار غونچه کو، رونقې د یو قام په نوم د مینې په منګول کو، امونه تر بولانه خوله یوه خبره یو کو، د خپل راتلونکي نسل په خاطر دغه عمل کو چې نور رانه په رزق پسې څوک مسافر نشي. راځئ چې غاړې ورکو بې د سوچه یو توکل کو، او په دې عمل قسم ده چې ژوندي پاتې کېدی شو، او که یو نه شو نو ډوب به یو او ډوب پاتې کېدی شو. تشکر.